اوله سپاره د 9 رکو نه تر 10 رکو پورې. وإذا واخذنا بیا د بني اسرائیلو څه قبیح اعمال ذکر کیږي. بني اسرائیلو نه الله څو وعدې اخیستې وې، په یو کې دوی څه په ځای کړي او څه پریښي دي. نو الله ذکر کوي وإذا اخذنا میثاق بني اسرائیل، یاد که هغه وخت چې موږ اخیستې وه وعده محکمه د بني اسرائیلو، لا تعبدون الا الله. دا خو صيغه د نفي خو معنا یې د نهي ده. ظاهر خو حکایت لا تعبدون چې عبادت نه کوي، تاسې عبادت نه کوي، د دین حکایت کوي، ته امر ده. خو نهي ده لا تعبدو، عبادت به نه کوي الا لله مگر دی الله دی پاره وکي. دوم حکم وبالوالدین احسانا، او وعده اخیستی و الله تعالی د بنی اسرائیلونه د دې خبره چې تاسو به احسان کوئ د خپل مور او پلار سره، احسانا په احسان کولو سره. واحسنوا بالوالدین احسانا، نیکی به کوي د خپل مور او پلار سره په نیکی کولو سره. دریم وذل قربا د خپلوانو سره به نیکی کوي، والیتامى د یتیمانو سره به نیکی کوي، والمساکین د مسکینانو سره به نیکی کوي. وقولوا للناس حسنا، او خلکو ته به نیک خبرې کوي، پستې خبرې به کوي، نیک اخلاقی به کوي د خلکو سره. واقیموا الصلاة، د ټولو حقوق سره به ادا کوي المنځ، واتوا زکات، ورکوي به زکات. الله د بنی اسرائیلونه دا وعده اخیستې وه د چانه د هغه پلارونه چې مخکې تیر وو. خبره اوس بنی اسرائیلو ته کوي چې دا کوم د نبی رسول الله په وخت کې دي، اوس بیرته التفات کوي. ثم تولیتم، بیا وګرځېدئ تاسې. خو ګرځېدل خو پلارونه وو، خو دوی دغه پلارو په عمل خوشحاله وو، نو لکه دی چې ګرځېدل. ثم تولیتم الی قلیل منکم، بیا وګرځېدئ تاسې د دغه دیني احکامونه مګر هم ډېر کم دی تاسې نه. وانتم معرضون، حال دا چې تاسې عادت دا ده چې امیخ د خدای د احکامونه همیشه تاسې مخ ګرځونکي. وإذا اخذنا، بیا د دې نه وعده اخیستل شوې وه چې خپل منځ کې به وینې نه تویوئ، قتل به نه کوئ. څوک به دغه ته نه مجبوره کوئ چې د وطن نه یې پسې واخلئ، او که یې تاسې نه څوک بل څوک بندي کي، بیا به هغه په روپیو بیرته راخلاصوئ. درې وعدې چې بل ځای شاته را روان ده، خو دوی دا دوی ماتې کړې. اوس و خزرج دوه قومونه په مدینه منوره کې د انصارو لقب خو وروسته خدای پاک ورکو، بنو قیله ورته ویل کېده، دا د یمن نه راغلي وو. د هغو په خپله منځو کې 120 کاله بدي وه. په مدینه منوره کې دوه طایفې د یهودو، بنو نذیر، بنو قریظه. اوس و خزرج په خپل منځو کې به جنګونه وو د تره زمونو سره، د دوه ورونو اولاده وه. بنو نذیر او بنو قریظه یو ډله جګ شو، د او سره حلف وکړو، معاهدین شو. بل جګ شو د خزرج سره، چې اوس خزرج به جنگ وو. نو بنو نذیر به هم د خپل مرګري سره یو ځای شو، بنو قریظه به هم د خپل یو ځای شو. نو د یهودو به هم په خپل منځ کې ذاتي جنگ سره کوه. ځکه خو دا ډله لکه تنظیم پرستی شوه که نه، دا دواړه به ګډ ورتله، په یغو به یې حمله کړه، یغو به په ګډه دفاع کړه. په جنگ کې به سړي سره مړه کېده، خپله یهودیانو به یهودیان سره مړه کړه. په جنگ کې به دا یو جانب غالب شو، د نورو کورونه بې وینې وه، اب یې پسې واخیسته. خو که یهودی به یو ډلې وینې وه، مثلا د اوس ډله به جګه شوه، د بنو قریظه و یو یهودی به یې بندي کړه، اخو د خزرج سره ملګري وو. نو بیا به چې هغو روپۍ ټولولې چې د خپل بندي خلاص کړي، دغه بنو نذیرو به هم پټې روپۍ ورلېږلې چې دا روپۍ هم واخلې، خو د خپل بندي در خلاص کړه. چې چا به ورته ویل دا څه کوې، هلته یې وژنې، د کور نه یې شړې، هلته بیا چې بندي چې پیدې، وایي موږ ته خدای امر دغسې کړی. الله تعالی وی د دین نه مسخره جوړه ده. الله خو درې سره حکم درته کړی وو، وینه بم نه توې، خپل منځ کې به جنګونه هم نه کوې، ته جنګونه کې. الله ویلی و چې د کورونه بم یو بل نه سره باسئ، تاسې یې باسئ. الله درته ویلي په فدیه به خلاصئ. هغه یو امر په ځای کې، دا دوه نه په ځای کې. داسې دین د چې نیم منې نیم نه منې. الله تعالی وی وإذا أخذنا ميثاقكم، یاد که هغه وخت چې موږ اخیستې وه ای بني اسرائیلو وعده د تاسې محکمه، لا تسفکون دماءکم، چې نه به تویوئ تاسې یو بل وینې خپلې، ولا تخرجون انفسکم، نه به باسئ ځانونه خپل من دیارکم د کورونه، یعنې یو بل به د کورونه نه باسئ. ګورئ د وینو هم داسې ویلې، خپلې وینې به نه تویوئ، خپل ځان به نه باسئ.
اشاره د دې ته انما المؤمنون اخوه المسلمانان ټول سره ورونه دي د بل وینې تویول دا په واقع کې لکه د خپل ځان وینې تویول د بل د کور نشړل دا په واقع کې لکه خپل ځان ځکه مسلمانان حدیث مبارک بیا د سره دي چې ټول لکه یو جسد داسې ده په یو جسد کې په پخه درد سترګې خوب نشي کړای ټول بدن سره شریک ده نو د بل وینې تویول د خپل وینې تویول دي د بل د کور نشړل د خپل ځان د کور نشړل دي تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان یو د بل سره کومک کوي په ګناه او په ظلم اشرونه ډلې تنظیمونه سره راټول شي یو بل وجنه یو د کورونه پسې اخلي و ایاتوکم اساره او کراشي بیا دوی ته تاسو ته بنديان د بل ډلې بیا تفادوهم په دیام ورکوي چې وسنو خلاص کیدر او حال دا وهم محرم علیکم اخراجهم شان دادا چې حرام کړی شو په تاسو باندې یستل دي افتؤمنون ببعض الكتاب اي ایمان راوړی تاسو په بعضی کتاب چې پیډیا پرې کوي وتکفرون ببعض او کافران کېږي په بعضی نور باندې چې وجل دي او د کور نشړل دي فما جزاء من يفعل ذلك نه د جزاء د هغه چا چې کوي د شکارونه منکم د تاسو نه الا خزي المگر رسوایی د په حیات دنیا په ژوند د دنیا کې و یوم القیامت يردون الى اشد العذاب او پر ورځ قیامت برت کېږي هغه سخترین عذاب وما الله بغافل عما تعملون نه د الله غافل دی هغه څه چې تاسو عمل کوئ اولئک الذين اشتروا الحیات الدنیا بالاخره الله وی دا هغه کسان دي بدبختان چې اخیسته د لږ ژوندون د دنیا په مقابل د آخرت کې د آخرت امیش نعمتونه پریخي دي د دنیا لږ نعمتونه غوړه کړی دي نو آخرت کې ذات عذاب د عذاب د فلا يخفف عنهم العذاب نسب کېږي د دینه په قیامت کې عذاب ولا هم ينصرون او نه به د دې سره مدد وکړي شي